سلامونه ملګرو، هیله ساتمن به یاست، وخت مو په خیر وي. زه یم عبدالفتاح همدر، تاسو ګورئ تکنیکال همدر یوټیوب چینل. راځو د امازون اړوند دوهم ویډیو ته. په دې ویډیو کې په دې خبرې کوو چې امازون سیلینګ پلان، یعنی په امازون کې موږ کله غواړو چې په امازون کې تجارت پیل کو، په امازون کې د خرڅلاو اکاونټ خلاص کو، د هغه لپاره موږ پلان لرو. مخکې پلان لرو چې څه ډول پلان باید عملي کړو. دوه ډوله پلان دي: انډیویجوال پلان، پروفیشنل پلان. دغه دواړه په خپل باندې کې تفاوت سره لري. انډیویجوال پلان څه ده؟ په انډیویجوال پلان کې موږ تاسو کولای شو صرف په یو پروډکټ هغه هم 40 دانې په میاشت خرڅ کوو. محدودیت لري. د دې یو بل تاوان دا دی چې بای باکس چانس ډیر کم دی چې بای باکس تاسو ته درکول کیږي، البته په هولسیل بیزنس ماډل کې. نو بل څه د پروفیشنل او بل څه هر پروډکټ تاسو خرڅوي، د پروډکټ په سر باندې $1 پیسې تاسو ورکوي. دوهم پروفیشنل پلان ده. پروفیشنل پلان هغه پلان ده، هغه سیلینګ پلان ده چې موږ تاسو میاشتنی ډول باندې $40 پیسې ورکوو، او وروسته بیا تاسو کولی شئ چې انلیمیټ پروډکټ، هر پروډکټ هر کټګوري ول خرڅ کوو کی. بیا دغه د پروډکټ په سر باندې کوم پیس نه لري. اوس دا پلان باید تاسو مخکې ورته ولرئ چې کوم پلان تاسو اکاونټ جوړوئ، کوم ډول اکاونټ جوړوئ. دا مختلف تفاوتونه لري. راځو ګورو په د امازون په اکاونټ کې خپل داخل کې امازون سیلر سنټرل ولیکئ ورته په ګوګل کې، او د خپل د امازون سیلر سنټرل به خلاص کړئ. دلته به راسئ سیل ویت امازون، how much does it cost. په دې تاسو کلیک وکړئ، رابسي اخر ته دی دا وګورم پلان. ګوره دوه ډول پلان دي، انډیویجوال او پروفیشنل. د انډیویجوال د هر آیټم په سر باندې $0.99 $1 پیس ده، او دا میاشتنی ډول باندې $9 پیس ده. اوس دلته بیا تفاوتونه دي. سیلینګ پلان دغه خصوصیات دي. انډیویجوال ته سټیک مارک وال سوی د خصوصیات چې پلاس لیکلي دي، همدغه ځین برخمان دي. ګوره په کسر ته دوه دغه لري خصوصیات یا فاسیلیټي لري، او پروفیشنل څومره لري تر پای پورې لري. او تاسو کولای شئ وایي اوس هر اکاونټ تاسو جوړوي، ساين اپ وذ پر انډیویجوال کوي او که ساين اپ پر پروفیشنل کوي، هغه به کلیک کوي او هغه اکاونټ په جوړ کې مختبل ارسي. اوس دلته مشکل نشته که چیرې تاسو په پیل کې انډیویجوال جوړ کړئ او یا هم په پیل کې پروفیشنل جوړ کړئ، تاسو کولای شئ دا پلان ورسته هم چینج کړئ. یعنی تاسو کولای شئ چې امازون سیلینګ پلان بدل کړئ، یا ډاون ګریډ کړئ یا اپ ګریډ کړئ. دا ورسته هم چینجز پکې راځي. بل کریټینګ سٹور، یا ته غواړئ چې خپل سٹور په امازون کې جوړ کړئ یا خپل امازون سیلر سنټرل اکاونټ جوړ کړئ. څه به کوئ؟ لومړی به راسئ په ګوګل کې به همدغه مخکې مو لیکل ګوګل سیلر سنټرل. راځو ګوګل به خلاص کړئ. ګوګل څخه خلاص کړئ، ورته ولیکئ امازون سیلر سنټرل او انټر به کوئ. دغه اول سره راغی، دغه لینک په کلیک کړئ. د امازون سیلینګ سنټرل را خلاص شو. دا تاسو را خلاص کو. دوهم قدم کې به ساين اپ باندې کلیک کړئ. ساين اپ دلته هم لیکلای ده او دلته پورته هم لیکلای ده. پر یو کلیک کې فرق نه کوي. په ساين اپ کلیک کوو. لای ساين اپ ورسته کچې تاسو اکاونټ جوړ کړئ، همدغه یوزر نیم ورکوي، پاسورډ ورکوي او نیکسټ کلیک کوئ. ته د اتنټیکیشن کود لیږي هغه ایمیل ته، نو لاګین کیږي. او که تاسو نوی اکاونټ جوړوئ یا نوی سٹور جوړوئ، په کریټ یور امازون اکاونټ باندې کلیک کوئ ترڅو تاسو اکاونټ جوړ کړئ. په ورسنی ویډیو کې بیا ورسته یو اکاونټ عملاً جوړوو سټیپ بای سټیپ تاسو ته. خو د جوړولو لپاره تګلار همدغه ده. یو د امازون سیلر سنټرل اکاونټ جوړول دي، یو هغه کسان چې امازون څخه پروډکټ اخلي. دغه تفاوت لري د اکاونټ خلاصولو طریقې. اوس غواړئ چې امازون ویب سایټ د امازون ویب سایټ خپل پروډکټ کې amazon.com وکړئ. دا د یو اس د امازون دغه ویب سایټ ده. دلته پروډکټ مختلف پروډکټ دی، هغه ته کتلای شئ، سرچ کولای شئ کوم پروډکټ چې تو غواړئ واخلئ. په amazon.com کې ګورو. دا لوکیشن زه چینج کوم یو اس ته. همدغه د مختلف اجناس دي، مختلفې کټګوري وي دي. په کلیک کولای شئ اړوند معلومات کتلای شئ. او بل چې د امازون سیلر سنټرل هغه استو کله دی خپل سٹور کې خلاص کړی. دغه دوه ځان ته ویب سایټونه دي. ورسته په تفصیل سره ان شاء الله خبرې کوو دی اړوند هم. بل د
زیاتره خلکو په دې کې دا تشویش ورسره ده، دا مشکل ده چې افغانستان بانک کارتونه امازون ته کار ورکوي که نه ورکوي. په امازون کې د چارج میتود او ډیپوزیټ میتود دوه ډوله میتود دي چې بانک کارتونه ورته استفاده کیږي. اول چارج میتود ده. د افغانستان بانک د بانکونو ماسټر کارتونه په دې کې اکسپټیبل دي. ماسټر کارتونه دي، ویزا کارتونه دي، خصوصا دي افغان یونایټډ بانک او افغان انټرنیشنل بانک ای بی او یو بی بانک. ماسټر کارتونه چې دي هغه د چارج میتود ته کار کوي. دغه د امازون لکه د مانتلی پی د ورسته نور کوم کاستونه چې په پیمنټ کاست دا شی هغه کاستونه چارجونه کولای شي د دې څخه کاټ کی. دوهم د ډیپوزیټ میتود ار یا ویډرا. هغه میتود چې د دې لپاره تاسو کولای شئ هغه امازون کې جنس خرڅ کې پیسې لاسته راوړئ. دغه کې د افغانستان بانکونه اکسپټیبل نه دي. ای دی حل لاره چې ده ل په تیر ویډیو کې موږ خودلی ولا هغه اکاونټونه چې موږ سره ډول اکاونټ بانکي اکاونټونه جوړ کو په تیر ویډیو کې خبر باندې کړی ولې خودلی مو او په راتلونکي کې ان شاء الله عملا به تاسو هغه اکاونټونه جوړ کړم. بل دی بانک سټیټمنټ ده. تاسو دغه اکاونټ چې جوړوي په دې وخت کې تاسو د هغه اکاونټ لپاره یو بانک سټیټمنټ ته ضرورت ده چې هغه افغاني بانکونه چې کوم ځای کې تاسو اوسېږئ په هغه ځای کې تاسو هغه ادرس وریفیکیشن وکړي. څه ډول سټیټمنټ باید تاسو ولرئ؟ تاسو بانک ته ورسئ. دغه بانک اکاونټ پورې په دې اړه نه لري د اکاونټ نوی ده، زوړ ده، پیسې ډېرې دي کې نه دي، اوس ته استفاده جن کوي یا نه کوي. خو دغه اکاونټ په اکاونټ کې باید د بانک لوګو وي، اتا نوم وي پکې او اتا مکمل ادرس پول ادرس وي. صرف دغه بانک سټیټمنټ د ادرس وریفیکیشن لپاره کارول کیږي. دا باید تاسو له بانک څخه راواخلئ. د افغانستان بانک سټیټمنټ چې ټول افغانستان بانکونو کې سټیټمنټ قبليږي په دې کې هر بانک قبليږي، خصوصا افغان یونایټډ، عزیز بانک، افغان انټرنیشنل بانک دا خپل تجربه سوي دي. خو ټول بانک سټیټمنټونه قبليږي چې بانک لوګو، اتا مکمل نوم، پول ادرس دي تا او همداشان هغه د بانک د مدیر ساين، امضا او ټاپه دا باید په سټیټمنټ کې شامل دي. راځو هغه مشکلات چې موږ تاسو د اکاونټ جوړولو په وخت کې سره مخ کیږو. یو دغه د ډوپلیکیټ انفو ده، یعنی ډوپلیکیټ انفارمیشن باید تاسو ورنه کړئ. هغه انفارمیشن څخه څه شی ده؟ ایمیل ده. تاسو په کوم ایمیل یو اکاونټ جوړ کړئ بل په موږ ایمیل نه سي جوړولای. ټلیفون شماره ده هغه باید ډوپلیکیټ نه یو باید مخکې اکاونټ باندې جوړ شوی. بل رانګ انفارمیشن، غلط معلومات تاسو ور غلط معلومات څه معنی؟ په پاسپورت کې مو نوم یا تخلص یو رقم سپلی تاسو دلته بل ټایپ کړئ، بیر ډیټ تاسو یو دلته بل کړئ. دغه شان باید تاسو اصلاحي دغه دي کې باید تاسو غلطي ونه کړئ ترڅو تاسو د اکاونټ د رجسټریشن په وخت کې مشکل سره مخ نشئ. بل د امازون اکاونټ سسپنشن ده. یعنی تاسو امازون د طرفه اکاونټ چې کله ډی اکټیو کیږي غیر فعال کیږي هغه په څه خاطر کیږي؟ دا غلطي او زیاتره خلک کوي. یو اکاونټ د امازون اکاونټ په مختلفو تلیفونونو په مختلفو کمپیوټرونو کې خلاصوي، مختلفو اپلیکیشنونو څخه خلاصوي. نو همدغه امازون فکر کوي چې دغه حق سوی دی چې مختلف کسان مختلف ځایونو څخه لګین کیږي. په دې وخت کې تاسو اکاونټ ډی اکټیو کیږي. که چیرته تاسو غوښتل چې یو چاته اکاونټ مشکل درته حل کړي، اکاونټ یې وګوري، خبرې وکړي، تاسو هغه چایلډ اکسس ورکوي. چایلډ اکسس اړوند بیا وروسته ویډیوګان جوړوي چې ډول تاسو چایلډ اکسس ورکړي. خو دا باید یاد ولرئ چې اکاونټ تاسو مکمل ورکوي چې مختلفو ځایونو کې خلاص کړئ. دا ډی اکټیویشن لامل کیږي. بل دغه والټ امازون پالیسی د امازون د پالیسي څخه به سره راونه ونه کوي. دا ځانته موضوع ده. امازون پالیسي سره تاسو باید بلد یاست چې څو لغوه څخه سره راونه ونه کوي. سره راونه زمو کوي غلطي وکړي تاسو اکاونټ په ډی اکټیو کیږي. بل د اکاونټ هیلث ده. د اکاونټ داخل کې د هیلث یو اپشن دا باید تاسو همیشه چک کړئ چې دا تاسو که غلط پروډکټ چاته ولېږئ، پروډکټ کوالټي مو صحیح نه وي، منفي ریویو واخلي، منفي کمنټ واخلي، دې لامل کې تاسو اکاونټ هیلث خراب شي. چې هیلث زیات خراب شي د تاسو اکاونټ د ډی اکټیویشن لامل کیږي. بل اکاونټ کریشن ډیټیلز دي. تاسو اکاونټ کله جوړوي دغه لپاره تاسو هغه ادرس پکار ده. کوم ادرس مخکې درته ویل تاسو هغه ادرس ویریفیکیشن به بانک سټیټمنټ باندې کوئ. دوم د موبایل نمبر دې چې مخکې اکاونټ نه باندې جوړ شوی. یو چارجبل کریډیټ کارت ده. د افغانستان بانکو ماسټر کارتونه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه کارتونه کار ورکوي. کله چې تاسو اکاونټ لومړی ځل لپاره جوړوي هغه بانک اکاونټ باید ورته ورکړي هغه کریډیټبل کریډیټ کارت چې هغه کارت کوم مشکل ونه لري ترڅو د هغه لومړني ځل تاسو اکاونټ جوړیږي $90 فیس کاټوي دغه لپاره کار ورکړي. او بل د آیډنټیټي ډیټیلز دي. یعنی پاسپورت یا تاسو تذکره مونږه مکمل معلومات باید ورته ورکړي چې اکاونټ کله جوړوي. پاسپورت شاید سره موجود دي لغه څخه ورته ورکړي چې غلطي سره مخ نه شي. حتی سپیل هم باید اشتباه نه وي. بل تاسو دغه سیستم سمپل مخته یو د اکاونټ جوړولو په اخیر کې تاسو یو ویډیو کال کوي. هغه تاسو کولای شئ چې وخت هم ورته مشخص کړئ او ډایرکټ یو مخصص کړئ. ډایرکټ د ټایم
چې د افغانستان وخت د امریکا له ټایم سره یو اس ټایم سره ډیفرنٹ ده. دلته چې کله ورځ هلته شپه وي، شپې باید تاسو د اکاونټ جوړ کړئ او دغه ویډیو کال ډایرکټ هم اخیستی شئ. تاسو سره یو انټرویو کوي، ویډیو کال انټرویو کوي. دې انټرویو کې بعض خلک تشویش لري چې انګلیسي ته ضرورت ده. انګلیسي کوم زیات خبرې شي نه کوي، صرف له تاسو څخه غواړي چې ستاسو کوم پاسپورټ ورکړئ یا پاسپورټ ته ښکاره کړئ، تا خپله غواړي. بعضې وخت بانک سټیټمنټ هم غواړي درنه په فزیکي ډول باندې. هغه پاسپورټ ته باید نږدې که هغه تاسو هغه د پاسپورټ نمبر چې کوم ورکړي هغه نمبر دې ورسره میچ کوي، چې یو نمبر د که نه د هغه که څه پاسپورټ باندې کت کوي یو بل بغل باندې اړوي باندې، یعنې دې وریفیکیشن کوي چې تاسو دغه کوم ډاکومنټیشن کړی دغه خپله له تاسو سره موجود دي، بل چا نه دي ورته ورکارولي. خپله تو د دغو ډاکومنټس مالک یې. دې لپاره یې ویډیو کال تاسو ورکوي. که کوم پوښتنه لرئ په کمنټ کې کوئ، د هغو پوښتنو اړوند په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته ځوابوم هغه پوښتنې. او د نورو ویډیوګانو لپاره مو چینل سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت ښې چارې.